يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سخت غرمې تیرولو ښکلې دیره به ومومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په هغه ورځ به په آسمان چیرونکې و وریځ څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزې کړی شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په هغه ورځ به حقیقي پاچاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هی زما بدبخته کاش کې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولی. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هغه تیر ویستلم هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرېښودلی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو. هو داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کینو او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلابیلو برخو بڼه ورکړې ده. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي د هغې سم ځواب موږ په خپل وخت تا ته درکړ او په ډېره ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډیره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړل.